ویا لکانو باټینګونه مو شو کوئ نن به کور ته وګورئ دا به نن پخئ خلاله را شکو مې زیارت ګوله ته دا پوله صفا که اوبه مې راپرېښي دي خام جده ما پوله صفا کړې ده ته اوبه راپرېږده ویا خالده ته لاړ څه لږ خشاک غونډ که کور کې خشاک نشته دی چې بیا ځو شابه ټول یو ځای ولالا ما خشاک وختي را غونډ کړی دی چې کور ته یو ځای ځو نو ویې بیسو جده وخت د منځه دی ځئ چې لاړ شو خالده خشاک د نهیر نشي او ځه چې ځو لکه دا نن مولې دومره ناوخته کو بابا نن کار ډېرو ځکه ناوخته شو خو بچي کوشش کوئ دواړه چې په وخت کور ته راځئ ګورئ نه چې حالات خراب دي تاسو چې لږ ناوخته کې زما د زړه نه یو الله خبرې بیا ستاسو لاره څارم خموري بیا به په وخت کور ته راځو مولانا لږ ستړي شوي کمره کې ډډه اچو تاسو موږ له روټۍ راوړو و مورې خالد ټیک کوئ که نه ډېر زیات وږي شي روټۍ راله زر راوړه وای ما په زار کې ما په قربان کې تاسو دواړه هلکانو کمرې ته ځئ شابې زه دله روټۍ راوړم هله ما بچي بسې ښځې د خالد او امجد خپلو کې څومره مینه کوي اډول دا محسوس کوي نه چې موږ مېرني یو بس یې که بس یې که د نظر یې راله نه کوي ماشاءالله به سره وایه زه د همدا هلکانو ګیچړې چې روټۍ ورته راوړم ورشه ورشه مال هم بیا یو پیاله چای راوړه بابا تا ته خو ما وی چې راځې کور ته نو ځان سره اوړه راوله اوهو بچې په ټوله لار مې سوچ کاو چې سره نه هیر دي خو ته غم مه کوه زه به اوس لاړ شم او اوړه به راوړم او که نه بابا اوړه ډېر زر اوړه راوړه چې ماښام مې واغږه ته غم مه کوه بچې بس دا دې لاړم او پوره بورۍ دله راوړم وکدي راشنا نن خو چېرته ټپې مپې ووایه زړګیا دا زړګی م ډېر خفه دی واوره بیا به ته داسې ټپویم چې دا زړه به دې پې خوشحاله شي واوره وی دنیا د یار د سره زار شه دنیا تل وي خو یاران کله کله وینا دنیا تل وي خو یاران کله کله وي واشنا دا وټپه زړه دې راله خوشحاله کړو اشنا زړه د څنګه هلکه چې ستا زړونه خوشحاله وي نو زما دا زړه به هم درسره خوشحاله والګه خالد اشنا و خالد اشنا دا چرته روانې لږ زمون خوالم راشه که نه وا قدیر اشنا درغلم و خالد اشنا ویم کېنه ویم چې د کار نه راشي که نه ډایرکټ په کور ننوځې اډوله زمونږ پام نه سره نشته قدیر اشنا دومره ستړي یو چې د کار راشو نو اډوله د کوره مړنې کېږي و خالد اشنا لږ د کور اړه کوه ولې دا موږ کارونه نه کوو رښتیا وایي که نه یوازې ته کارونه کې او دا موږ نه کوو اشنا ستاسو خبرې ډېرې دي او زه ستړی یم زه درنه کور ته لاړم واه واه عجیبه خبره ده خالد اشنا دا اوس وګوره وایم زه هم هغه ټیکهدار سره خبره کړې ده د کار زه چې دا نن دا کار ټول مکمل کړو نو بس مې زه چې ځو که نه پاس هلکه څه له ګورې زه شابه زه چې ځو ای الله خیر زه داسې به ځو داسې به ځو
خالده خدا چو ملي دي په انتظار دې مړه کما زه څومره ټایم نه ستا دلته انتظار کوم دا نور کله چېرته زه انتظار کوم هغه خیر دی که نن تا وکړو نو څه چل وشو ها نو ته اوس لکه خپله غلطي نه منې زه صحیح ده زه درنه لاړم ولې ونی چې ته غلطه خبره وکړې نو زه یم ټیک ده ولې چې په تا خو زما د زړه دنیا آباده ده ټول عمر دې راته همدغه د دروغو خبرې کړي خو تا ما سره مینه کوله نو اوسه پورې به د مور رشتې له رالېږلې وه درو به لېږم خو لږ صبر وکړه کله به رالېږي چې کله زما رشته بل له ورکړي کله به راپسې راولېږي مور هسې به دې بل له ورکوي ماماجي خو څه پردی نه دي بس ستا ډېرې خبرې زده دي زه ځم په ما ناوخته دی ایله اوس راله او بیا وایي په ما ناوخته دي संभल दे सके असिदती गावंडियानु करती है तेरा बार कर गमा अना डील जब खराब فقط سيدا امجد لاره بې خوښه دې نه چې د امجد له سنبل رشته وغواړو ته څه وې ښځې ولې مې نه ده خوښه سنبل څه پردی جینۍ خو نه ده ستا ورېره ده خپله وینم ده بیبي سلام علیکم وعلیکم السلام راځه زویا خالده بچې تا ته چېرته تللې وې ماما دې راغلی و ستا تپوس یې وکړو او سنبل هم ورسره وه بچې لږ کور کې هم کښېنئ خو د کار نه لا راغلی نه یي چې بیا بار منډې وهئ مورې او داجي زه لږ تفریح کوم ته ماله یو ګیلاس اوبه راوړه یو خو ته ډېر بدې کېږي سنبل خفه خو نه یم چې خفه نه نو دا راته ووایه چې مور به دې کله رشتې له رالېږي خو د څه رشتې له خالده خشاک د نهیر نشي نو تا ما ته کله اقرار کړی چې کله مې تا ته د رشتې خبره کوم نو ته کله وایې چې نن درلېږم کله وایې چې سبا درلېږم خو زه تا سره واده نشم کولی ګوره خالده ګپ مه لګو زه درته رښتیا وایم خو زه ګپ نه لګوم خو زه درته حقیقت وایم ولې چې زه تا سره واده نشم کولی اول ستا هغه مینه او ستا هغه وعدې څه شوې هر څه دروغ ما تا سره کله مینه کړې ما هېر کړ
کله نه بار تللی دی اوسه پورې رانغې یا سړیا را بشي لکه چې ته ملګرو سره به ایثار شوي خوارا یو خو ستا په هر څه کې ډېر کاري السلام علیکم. وعلیکم السلام دغه دې راغی امجده بچې ته چېرته تللی وې موږ ټول ستا په انتظار وو ولې بابا خیر شه. یا زویا موږ تا له رشته کتلې ده ورځو چې دا جینۍ د لو غواړو چې واده د لو کوم چې سره ډولۍ کور ته روړم ولالا مبارک شه لاټري دې راوخته و مورې دا راته وایي جنۍ څوک ده؟ زویا هغه ستا د ترور لور سنبل ده و مورې دا خبره خو تاسو ته ما مخکې کوله خو په خوله مې نه راتله خو سنبل زما ډېره بچې یو څو ورځو کې ورځو چې د کاکاجي نه دې رشتو غواړو خالده زویا ته ولې خفه یې ښځې سر دې سپین شو خو عقل در کې رانغې چې یو زوی له رشته غواړې نو دا بل به خفه کېږي نه نه داجي دا هیڅ خبره نشته د لالا واده خو به ښه په ډنګ ډونګ کوو که څنګه لالا یا الله داسې زما هر چا لرو بل بچې چېرته تللی وې؟ بابا دې جاڼۍ کره تللی وم بیمار وم چې لږ تپوس وکړم ډېر ښه دې وکړو بچې په چم ګاونډ کې پکار ده چې د یو بل تپوس خلک کوي او رښتیا بچې ډېرې ورځې وشولې چې ترور دې مو نه لیده بلکې خوښه دي چې ورکره لاړ شو ټیک ده بابا چې څنګه ستاسو خوښه وي بچې ته په ما یخني اوبه وڅښه چې اوبه وڅښو او بیا دې ترور ته لاړ شو ښه ده بابا راوړم دله یا الله خالد آشنا یو چې د کاره راشي نو ډایرکټ په کور وردن نشي اډو دا وې نه سړیا چې دا ملګری او دا ملګری به مې بار انتظار کوي ټیک وای کنه عبدالله صحیح وای کنه تا نه خو امجدم ښه دی چې کم از کم د کار نه راشي موږ سره خو میلاوي کنه او کله کله موږ سره د کار په ځای کې میلاویږي سړیا یو ته چې په کور وردن نه شډول غم د سره زمون نشته یا سړیا یو خدا امجد او دا خالد په کور کې نه کینی ویم چې د رښتې خبره ورسره وکم چې دا سنبل غوښتوره لاړ شو وساته ښځې خو یو ځل یې ورته وینا کړې ده دا بیا څه ضرورت دی نو چې هغې دواړه کور ته راشي که نه نو موږ به لاړ شو دا ډک کور چا ته پرېږدم د خالد مورې سبا ځان تیار کا سبا به ځو د خوشحالۍ په کار کې تادي په کار ده ډېره مې خوښه ده وخځې زر روزه که ناوخته دی خالد رانغی هغه ته خو به ناست نه یو څه اسمان دې په سر راغېشتلی چې دومره چغې وی رالم که نه امجده زویه ته کښېنه او که خالد راغی که نه نو هغه هم کور کې کښېنوه موږ دا دې ځو او زر راځو ماما سره مې کوم دی زما ډېر فکر پورې ها دا مور او زوی بیا څه پس پس شروع کړي دي ځه چې ځو ښځې راځه چې ځو ته کښېنه زویه ښه یا الله د زړه ارمان مې پوره کړې سنبله څنګه یې لورې زه ښه یم تاسو څنګه یې لورې ښه یم لوره الله یې درله ډېر عمر درکړي کم خورې والا دا خوري چې لاره مې راغلطه کړه یعنې تاسو خو چا که نه ځئ
لالا مونږ یو خبرې له راغلي وو. وایا وروره وایا خپل کور کې ناستې ډاډه خبره کوه. خبره غټه ده او خوله مو وړه ده. وروره کور دا څه ګډې وډې وایي. لالا صفا خبره ده تکو چې د سنبل رشته امجد له نه غواړم ستا په در راغلی تشه جولې به مې نه لري. خو خورې ناروره انکار به راته نه کې. مونږ ډېر په امید راغلي وو. د انکار خبره نه ده وروره. خو زه به مې د سنبل لور نه تپوس هم کوم. سنت طریقه هم ده. لاړ شه وروره تپوس وکړه او مونږ به ناست یو. وګوره خورې ډېر زورور دی. ښه وایي درته که ناروره. ښه زه ورځم تپوس کوم. بچې تا ته پته ترور د څه له راغلي؟ نه نه بابا. بچې ترور د ستا رشته پسې راغلې ده. تا ته خو به اعتراض نشته؟ خوشحاله اوسه بچې ښاده اوسه. مبارک دشه مبارک دشه. ستا دې مبارک شي. دې مبارک دې شه. ستا دې مبارک شي. دې وخه وروره تا راته ووایه چې نیټې له کله راشو؟ زما ساده خورې دې کې د نیټې څه خبره ده. دا ستاسو خپل کور دی چې کله مو خوښئ راشئ او امانت هم بوسئ. وروره ستا هم غریبي ده او زمونږ هم غریبي ده. زه وایم چې دوه درې ورځو کې موږ خپل امانت خپل کور ته یوسو. خورې چې څنګه ستاسو خوښئ ما ته منظوره ده. خو د خوشحالۍ خبره وروره یو ځواب وکړو. مبارک شه مجده زویه مبارک شه. ماما جي دې راله د سنبل رشته راکړه. یو زوی له دې مبارکي ورکړه بلې دې مبارکي ورنکړه. ولې دا ضرور نه دی؟ وایي خالد خو زمان یاد سپین بچی دی. تمده بادو شي که نه تا له به زه داسې خشته جینۍ کوم داسې خشته جینۍ چې په دې ټول کلي کې به ته ولې جینۍ مه ګوره. ده به ځان له جینۍ کتلي خو ته ترې خالي تپوس وکړه. نه نه بابا زما واده ته لا خیال نشته او د امجد لالا چې واده وشي نو دا هم غټه خبره ده. دی تاسو کښېنئ زه لږ بار ځم. زر راځه بچې. اوس ډېر بار مه ګرځه کور کې هم کښېنه ښه زویه. بابا که ستاسو اجازت وي هغه جاڼۍ سخته بیماره ده هغې تپوس له به لږه لاړه شم. لاړه شه بچې لاړه شه خو په ټیم راځه بیا. ماښامې ده ډوډۍ هم پخول غواړي. ورشه بچې ورشه.
ته دلته څه له راغلي؟ خالده زه نه راتلم خو ستا سوچونه او ستا خبرې مې کور کې نه پرېږدي زړه مې د صبر بندونه ډېر وتړل خو صبر نه شو نو ځکه درپسې رالم نو خو ما تا سره مینه کړې نه زه تا سره مینه کوم او نه زه مینه پېژنم. ټیک دې وویل ته مینه څه پېژنې مینه څه ته وایي دا تپوس زما نه وکړه که ما تا سره مینه نه کولې که نه نو نن به زه په سرو سترګو نه جړېدی که ما تا سره مینه نه کولې نو زه به نن د کوره لږ څه د لیونو تا پسې نه راووتې دا خو مینه نه ده کړې ما سره خو ژوند دې زما تباه کړ خو خالده چوپ چوپ چې بله یوه خبره هم ونه کړي. نه چوپ کېږم نه چوپ کېږم داسې مه کوه خالده زړه که مې یو ځل درنه تود شو نو یقین وساته ته قسمونه راته وخورې بیا رضا به نه شم ځم خو ځم د ژوند په لاره دې ډېره یوازې پرېښودم آشنایانو تاسو ته ګورې مې د اوس نوې نه ده 2 ورځې پس مې واده دی او کار له به راځئ ګورې خېټې ټکېدو له به نه راځئ ګورې واشنا ما نه به خطا کېږي نه چېرته واده له در نه غلمه که نه یاره زما ښار کې ډېر کارونه دي مونږ به کار له نه درځو مونږ به خېټه ډکولو له درځو او که نه اشنا همدا خبره ده آشنایانو زه دنه ځم خو قدیر ته ګورې لازمن ووایي هغه دنه ګورې خفه نه شي او لازم ورته ووایي ګورې واه واه یارانو خیال دې ورته داسې په کلارې وویله ولاړ خو زه یې مړه دا کارونه مارونه به کوئ که نه کوئ راځه راځئ نو خو ما تا سره مینه کړې نه زه تا سره مینه کوم او نه زه مینه پېژنم. بچې په زندګۍ کې به هر قسم حالات راځي خو د حالاتو نه به یېرېږي نه د وخت او د حالات مقابله به کې وخت او د حالات مقابله خو به وکړې بابا خو چې وخت دله په داسې ځای کې دې قدر کي چې نه یې د ژړا د اورېدو څوکي او نه د فریاد نو بیا به څه کې مورې د شرابو په نشه کې دی زه پرې څومره خبرې وکړي زه باندې خبره اثر نه کوي راځه لکه خواشه ته څه وکړي زه ستا ورور رنګي دی تا او زما رور مېرنه لا چا پرونو کې انصاف کړی چپ چپ یې غیرته
خزه دې دې کور وباسه مړکو مې درلا خالده دا میرا نرور دا سوټ څنګه پوښتنه زما میرا نرور دی دا ستاسو مشر نرور دی دا زما مشر سره د بخیرته تاره نشو دونه دماغ چې تاسو خپل نرور کې جادو په جادو نشم کولی چې دا زما نرور دی اوزه زما دا کورا اسا ته زما سپین دی اوزه زما دا کورا اوزه زما مور واغسته بچې نه داسې مه وایه بچې زه ستا مور هم یم او ستا پلار هم یم मेरा नरोर दादा सूट से का पूछता जमा मेरा नरोर ने दास्तान मशर नरोर ने ना जमा मशर से दे बेखैरता अंजिरा बच्चे मुबारक आशा आज जंजियाने में इंतजार कई वजह से सुकोर था الله دې په موږ ټولو پسې ډوډۍ بختوره کړه الله دې زما بچي سره ډېره خوشحاله کړه خازي مبارک دې شه ستا دې مبارک شي امجده زویا واده دې مبارک شي مور ستا دې مبارک شي अंजिरा बच्चे मुबारक दे شه داسې هېڅ خبره نشته د لالا واده خو به ښه په ډنګ ډونګ کوو که څنګه لالا امجده زویا څه سوچ کې وای خالد امجده زویا امجده زما بچیو امجده
دلته په دې ځای ودرېږه چې مخکې یو قدم راواللې. خالده ستا ورور ستا څخه ولاړو. پلار دې ټیک پای چلای نه چې دا ستا ورور نه دی، دا ستا کور نه دی. بابا داسې مه کوه مورې، بابا ته ویل چې ما لالا ته پرېږدي. چپ چپ خالده چې د ده ورور نه وي، ته د ده ورور نه ده، د دښمن یې. دی ستا دغه مړ شو، ته دښمن یې زما د بچي. نه مورې داسې مه وایه. یا ظالمه یا ظالمه، ستا دپاره دې ورور څه سوړ وکړل، کم ځای درپسې وګرځېدو، او تا به د مېړه ورور نوم ورکړو. دی ستا د خفګانه مړ شو، ستا د خفګان د لاسه دې مړ شو. مورې داسې مه وایه. یو ځل مې د لالا جنازې ته پرېږده چې اوږه ونه ورکړم. د لالا جنازه دا خو ستا مېړه ورور دی، د مېړه ورور جنازې له څوک ګټ نه ورکوي. وځه زما د کوره وځه. داسې مه وایه، انسان نه غلطي کېږي. معافي که خوړي، زه درته سوال کوم معافي که. ها واو، تاسو به دا نه معاف کوئ ولې چې د ده یو ورور زړه ساتلی دی، دې په تاسو نه معاف کوئ ولې چې د خپل ورور خفګان نه دی ورکړی. تا څه وی زویا؟ تا څه وی؟ که اورېدل غواړئ نو بیا واورئ. دا ودرنه ټوله کیسه د خپل ورور سره همدردي کړې وه. سماز مې دونه غټه قرباني ورکړې وه د خپل ورور دپاره، د خپل مور او پلار دپاره. زما خالده، زما بچیه، یا زما زویه ماله راشه، یا زما زویه، یا زما لالا